السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د پی ایچ پي په تېره ویډیو کې مونږ وکتل چې مونږ څنګه کولی شو ډیټابیس ته ډیټا ولیږو او هلته سټور کړو. په دې ویډیو کې به مونږ دا زده کوو چې مونږ څنګه کولی شو ډیټابیس څخه ډیټا راواخلو او په ویب پاڼه کې هغه وښیو. یادونه باید دا وکړم چې دا ویډیو د هغه ملګرو لپاره د څوک چې د پی ایچ پي پر بیسیک باندې او د مایسکویل په استعمال باندې پوهیږي. کوم ملګري چې د پی ایچ پي بیسیک درس یې نه ویلی، یعنې د پی ایچ پي باندې نه پوهیږي او یا هم مایسکویل باندې نه پوهیږي، ایچ ټي ایم ایل سی اس اس خو پرېږده، نو هغوی دغه ویډیو ونه ګوري، ځکه دوی نشي کولی له دې څخه اخذ وکړي او یا په دې پوه شي چې موږ څه کوو. خو دا چون د یو ملګري غوښتنه وه، نو زه دا ویډیوګانې کوم. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې زده کړه دا کوو چې موږ څنګه کولی شو ډیټابیس څخه ډیټا راواخلو، په ویب پاڼه کې هغه شو کړو. نو تېره ویډیو کې موږ او تاسې انزرټ ویلی او چې موږ څنګه کولی شو د فارم له لارې ډیټا انزرټ کړو. موږ دا کار کړی و او موږ دغسې یو فارم جوړ کړی چې د دې په واسطه موږ کولی شو ډیټابیس کې انټري وکړو. موږ یو ډیټابیس جوړ کړی و د سټډي ریکارډ په نوم باندې او هلته موږ یو څه ډیټا د دې فارم په واسطه لیږلی و او هلته مو سټور کړی و. نن همدغه سټور شوې ډیټا بیرته رااخلو او ویب پاڼه کې ښیو. د هغه لپاره به هم موږ جدا کوډ کوو. نو راځو خپل ایډیټر ته او دلته زه یو بل فایل اخلم د سلیکټ په نوم باندې. زه کولی شم دغه ډیټا په همدغه ویب پاڼه کې بل بخش ورله جوړ کړم، هلته یې شو کړم، خو چون تاسو پکې کنفیوز نشئ او درس په اسانۍ واخلئ، نو زه راځم دلته یو بل فایل اخلم او دې ته زه نوم ورکوم select.php. نو راځو د هر څه نه وړاندې د پی ایچ پي د ایچ ټي ایم ایل چې کوم بیسیک سټرکچر دی هغه لیکو. نو ایچ ټي ایم ایل لیکو. ایچ ټي ایم ایل کې دننه موږ سره هیډ دی او هیډ کې دننه موږ سره ټایټل دی. ټایټل کې ورته لیکم پی ایچ پي پی ډي او کروډ. هغه نه وروسته راځو باډي ټیګ اخلو او باډي ټیګ کې به موږ تاسې یو ټیبل اخلو، ساده ټیبل اخلو، ډېر کار پکې نه کوو، لږ ډیزاین ورله ورکوو او نو خپله ټوله ډیټا په هماغه کې لوډ کوو. راتلونکي ویډیوګانو کې به زه تاسو ته په دې هم کار وکړم څنګه کولی شو موږ مختلف کارډونه جوړ کړو، ډیزایندار کارډونه، په هغه کې ډیټا راواخلو ویب پیجز نه او هغلته یې شو کړو. نو فلحال یو ساده ټیبل جوړوم. نو زه راځم یو دیو اخلم، دیو ته کلاس ورکوم سټډي ریکارډ ټیبل. دا د کلاس شو موږ سره دې کې دننه یو ټیبل اخلو. ټیبل کې به موږ سره ټي هیډ وي او ټي هیډ کې دننه موږ سره به راځي ټي آر یعنې ټیبل رو او بیا موږ سره ټي ایچ راځي چې په دې کې موږ سره لومړنۍ چې کومه ډیټا موږ شو کول غواړو ډیټابیس ته راځو. هلته موږ سره لومړنۍ سټډي آی ډي یعنې د سټوډنټ آی ډي به راځي، بیا موږ سره سټډي نیم راځي، بیا به سټډي اډرس راځي او بیا به سټډي ایج راځي. نو موږ له څلور کالم اخلو. یو سټوډنټ آی ډي نمبر شو، همدا کاپي کوم پیسټ. سټوډنټ نیم شو موږ سره کاپي پیسټ. سټوډنټ اډرس شو موږ سره کاپي پیسټ او موږ سره سټوډنټ ایج شو. نو دا موږ سره هیډر شو. د دې نه وروسته راځو چې ډیټا موږ چیرته شو کول غواړو، د هغه لپاره راځو ټي باډي اخلو او ټي باډي کې هم دننه ټي آر اخلو او ټي آر کې دننه موږ ټي ډي اخلو او دلته به موږ خپله ټوله ډیټا شو کوو. نو فلحال داسې یو څه ډیټا ورچومه تر څو موږ دغه ټیبل ډیزاین کوو. نو تاسې پوه شئ چې دا ډیزاین موږ څنګه ورکوو. نو مثال ورکومه چې آی ډي نمبر موږ سره 1 دی، نیم موږ سره احمد دی او اډرس چې دی موږ سره کابل دی او ایج چې دی موږ سره 18 دی. زه همدغه رو کاپي کومه او بار بار پیسټ کوم. 2 3 څلور روګانې ما واخیستې. راځو براوزر ته او خپل دغه فایل خلاصو. نو لوکل هوسټ لیکو. ما سره چې کوم فولډر دی هغه د پی ایچ پي ډیش پی ډي او ډیش کروډ په نوم دی او په دې کې چې موږ سره کوم فایل دی هغه سلیکټ ډاټ پی ایچ پي دی. نو فلحال موږ سره دا ټیبل په دې شکل موجود دی. دې ته یو څه سټایلونه ورکوو. نو د هغه لپاره موږ مخکې نه سی اس اس فایل اخیستی دی، دلته موږ سره موجود دی. یوازې کار دا دی چې د دې به موږ لینک جوړوو. نو زه راځم خپل سلیکټ ډاټ پی ایچ پي ته او دلته راځم ټایټل نه لاندې لینک جوړوم ورله. نو لینک لیکو. د چې کوم سره ریلیشنشپ دی هغه سټایل شیټ دی او د چې موږ سره کوم ټایپ دی هغه موږ سره ټکسټ او یا هم سی اس اس دی او د دې چې موږ سره کوم href دی یعنې د چې موږ سره کوم اډرس دی هغه ډایرکټ هم دې فولډر کې. نو زه یې نوم لیکم چې سټایل ډاټ سی اس اس. دا موږ سره لینک شو. سیو چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسې ګوره چې کوم سټایلونه موږ هغه سی اس اس فایل کې کړی و فنټ هغه ټولې دلته موږ سره راغلي. اوس راځو
او همدغه ټیبل ته سټایل ورکو نو ټیبل ته هم سټایل ورکو او ټیبل کې نه بره دلته مونږ یو عنوان لیکو H2 کې او ورته لیکو student record table دلته راځو مونږ سره چې کوم div دی زه دا کلاس اخلم د همدې کلاس له لارې دغه ټول ټارګېټ کوم او دلته زه سټایلینګ کوم نو دا کلاس ما راواخیستو راځم CSS ته CSS کې دلته اخر ته راځو زه لومړی یو کمنټ اچوم تر څو بار بار کار کوم تر څو مونږ له پته ولګي دا د کوم بخش CSS دی نو دلته یو اوږد کمنټ اچوم او دلته منځ کې ورته لیکم چې student record table section اوس راځو مونږ سره کلاس دی دلته مونږ اخیستی دی او دې ته راځو ورله وایو چې د دې چې کوم مونږ سره ویډ دی هغه 100% دی فلحال همدونه پرېږدو اوس راځو په همدغه کلاس کې مونږ سره ټیبل موجود دی او ټیبل ته هم مونږه ویډ ورکوو هغه هم 100% سیف اوس چې کله راشو ریلوډ باندې کلیک کړو نو تاسې ګورئ چې زموږ کوم ټیبل و هغه 100% ویډ واخیستو اوس راځو د لیکل سنټر ته کوو نو زه راځم همدغه کلاس ته دننه لیکم چې ټکسټ الاین ټو سنټر سیف اوس چې کله راشو ریلوډ نو تاسې ګورئ زموږ چې کوم عنوان و هغه سنټر ته راغی همدغه عنوان ته مونږ پیډینګ ورکوو نو د دې په عنوان د ټارګټ کول لپاره به مونږ لومړی د کلاس نوم لیکو چې هغه std record table دی او بیا دې ټیبل کې د دې کلاس کې دننه مونږ سره یو ټیګ دی د H2 په نوم باندې همدغه راځو ورته لیکو چې مونږ سره H2 ټیګ دی او دې ته چې کوم مونږ پیډینګ ورکول غواړو هغه د مونږ سره شل پکسله وي او چې کوم بیکګراوند کلر ورکول غواړو هغه د مونږ سره ټومیټو وي سیف او چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسې ګورئ مونږ سره دا راغی کلر ورله سپینول غواړو نو راځو ورته لیکو چې کلر وایټ دې وي مونږ سره سیف اوس چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسو ګورئ کلر مونږ سره وایټ شو اوس راځو ټیبل باندې کار کوو نو دلته مونږ ټیبل ته راخسته ویډ مونږ سره 100% او دې کې هم چې کوم ټیکسټ دی مونږ سره هغه د الاین شي چې سنټر سیف او چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو تاسو ګورئ زموږ ټول ټیکسټ چې دی هغه مونږ سره سنټر ته راغی نو راځو لومړی چې دی مونږ سره دا ټي چې دی په دې باندې سټایلینګ کوو دې له یو بیکګراوند کلر ورکوو نو زه راځم همدغه کلاس دی مونږ سره همدغه سلیکټر دی دا کاپي کوم او دلته پیسټ کوم مطلب مونږ سره چې کلاس دی د std record table په نوم دې کې دننه بیا مونږ سره ټیبل دی ټیبل کې دننه مونږ سره ټي هیډ دی او ټي هیډ کې دننه مونږ سره بیا ټیچ دی صحیح شو ټیچ ما چې کو ټارګټ کو اوس ورته وایم چې دې ته بیکګراوند کلر ورکړه او بیکګراوند کلر ورته ورکړه تیل سیف او چې کله راشو ریلوډ باندې کلیک کړو نو تاسو ګورئ بیکګراوند کلر سره دا شی راغلی همدا ډول راځم ورله کلر ورکوم او کلر دې مونږ سره چې وي ویټ وي سیف او چې کله راشو ریلوډ نو کلر هم مونږ سره ویټ شو اوس راځو لاندې مونږ سره چې کوم ټیبل ډیټا دی دې له هم یو څه سټایل ورکوو او دې ته سټایل ورکوو چې هر ټیبل چې مونږ سره رو چې جدا کېږي د هغه د مونږ سره یو ګرای کلر وي نو د هغه لپاره مونږ چیک کوو چې همدغه سلیکټر زه کاپي کوم ځکه بار بار لیکل به زمونږ وخت ضایع کړي دا به پیسټ کوم او دلته د ټي ایچ په ځای دا ټي ایچ دی هم وي ټي ایچ سره یو ځای به ټي ډي هم ولیکو یعنې دواړو ته دغه سټایل ورکول غواړم او راځم ورته وایم چې لومړی دې له ورکړه ته هایټ دې څومره وي 20 پکسله ګورو چې کار کوي او که نه سیف ریلوډ نو 20 پکسل یې وانخیستو زه بیا هم چک کوم راځم ریفرش نو دا مونږ سره واخیستو خو دلته مونږ چون ټي هیډ اخیستی نو ځکه دا مونږ سره یوازې ټي ایچ اخلي دا ټي هیډ زه لرې کوم چې دا مونږ سره جنرل شي سیف او چې کله راشو ریلوډ نو دې ټولو مونږ سره واخیستو دا مونږ سره بیکګراوند کلر نه لري نو مونږ سره نه ښکاري وروسته یې زه ورکوم تاسو به پرې پوه شئ اوس راځو دې له بارډر ریډیس هم ورکوم تر څو ګول راشي مونږ سره نو زه لیکم چې بارډر ریډیس او دې ته ورکوم چې 10 پکسل سیف وبخیر سیف راشو ریلوډ باندې کلیک کړو دا مونږ سره چې شو بارډر هم مونږ سره ریډیس شو اوس راځو دې باندې کار کوو نو دلته راځم ورته وایم چې مونږ سره کوم std record چې کوم کلاس د دې کې چې مونږ سره کوم ټیبل دی او ټیبل کې دننه مونږ سره چې کوم ټي ډي ده په دې ټي ډي کې چې مونږ سره اصل کې مونږ ټي ډي نه ورکول غواړو مونږ ټي آر له ورکول غواړو ټي آر مونږ سره چېرته موجوده راشي تاسو دا یو ځل وښیم چې تاسو کنفیوز نشئ نو ما سلیکټ کړو لومړی مې ورته وویل چې دې کلاس کې دننه چې مونږ سره کوم ټیبل دی هغه یو دا دی خو په دې ټیبل کې چې مونږ سره کوم ټي باډي ده دا به انتخاب او د ټي باډي کې دننه چې کوم سره ټي آر دی مونږ به دا ټارګټ کوو نو چې به ورته لیکو مونږ سره کوم کلاس دی د ټي ډي ریکارډ ټیبل په نوم باندې دې کې مونږ سره ټیبل دی او ټیبل کې دننه مونږ سره ټي باډي دی او ټي باډي کې
کې د موږ سره tr دی موږ سره یو pseudo class دی د init child په نوم باندې دا موږ سره pseudo classes دي او موږ به د چی ورکو د دې لپاره به د موږ سټایل ورکو نو دا ما انتخاب کو او دلته ورته لیکو چې کوم ایون موږ سره دغه راځي روغان راځي ایون یعنی تاک نو هغه ته به موږ چی ورکو هغه ته به موږ سټایلونه ورکو او څه سټایل به ورکو بیک ګراوند کلر ورکول غواړو بیک ګراوند کلر به موږ شي لایټ ګری به وي موږ سره سیف او چې کله راشو ریلوډ باندې کلیک کړو نو تاسو ګوره چې کوم موږ سره ایون راځي یعنی جفت هغه به موږ سره چی وي داغه کلر به موږ سره ګری وي چې هر څه وي لومړی موږ سره تاک دی هغه په خپل حالت کې دی بل موږ سره جفت دی هغه موږ سره په دې رقم شو بیا موږ سره تاک دی په خپل حال دی بیا موږ سره جفت شو په دې رقم شو نو دا موږ تر سره کړم اوس تقریبا زموږ چې کوم ټیبل دی هغه تیار دی نور کار پکې نه کوو راځو ډایرکټ PHP ته راځو او ګورو چې موږ څنګه کولای شو ډیټا راواخلو دلته په دې ټیبل کې شو کړو دا ډیټا چې راځي دا خو ما چولې زه غواړم چې کوم ډیټا ډیټابیس نه راځي هغه دلته موږ سره شو شي نو CSS کار خلاص شو CSS کلوز کوم او راځو دلته ټولو نه بره دلته د خپل PHP کوډ شروع کوو نو زه ورته د PHP ټیګ خلاصوم لومړی د هر څه نه وړاندې به موږ ډیټابیس سره کنیکشن جوړو نو زه ورته لیکم DB کنیکشن موږ تیر کلاس کې هم جوړ کړی او چې کله هم غواړو ډیټابیس سره انټریکشن وکړو نو کنیکشن جوړول مهم دي نو زه راځم یو ویریبل اخلم د کون په نوم باندې او دلته زه یو ابجیکټ جوړوم د PDU نیو PDU ورته لیکم او دلته به موږ خپل پارامیټر پاس کوو پارامیټر MySQL موږ سره ډیټابیس دی په دې کې چې موږ سره هوست دی هغه لوکل هوست دی او په دې کې چې موږ سره کوم DB نیم دی هغه موږ سره std record دی std record به تاسو ته یاد وي موږ ډیټابیس جوړ کړی بیا هم تاسو ته ښیم چې کله موږ راشو ډیټابیس ته دلته تاسو ګورئ std record دا زموږ د ډیټابیس نوم دی دا ډول راځو زموږ د کوم لوکل هوست یوزر دی هغه بای ډیفالت روټ وي که تاسو بدل کړی وي هغه ورکړئ او چې کوم پاسورډ دی هغه موږ سره نل وي او که تاسو بدل کړی وي نو تاسو پاسورډ ورته ورکولی شئ نو زموږ چې کوم کنیکشن دی هغه تیار دی اوس راځو د ډیټا د ریټریو کولو لپاره موږ سره کیوري ده چې سلیکټ ټیبل نیم کالم نیم ورکو او د ټیبل نوم لیکو نو زه راځم یو ویریبل اخلم د SQL په نوم باندې او دلته زه د خپل ابجیکټ چې کوم کنیکشن دی هغه کال کوم دغه په واسطه زه یو فنکشن کال کوم د پریپیر چې موږ د خپل ټول کار پریپیر سټیټمنټ په واسطه کوم دلته پریپیر باندې کار کوو نو زه راځم ورته لیکم خپل چې کوم همدغه SQL دی هغه کیوري ټول همدلته پریپیر فنکشن کې دننه لیکم ورته چې سلیکټ سټریک مطلب آل که تاسو MySQL ویلې وي ډیټابیس باندې پوهیږئ نو سټریک مطلب چې څونه ډیټا موږ سره څونه ریکارډ موږ سره په ډیټابیس کې په ټیبل کې موجود دی هغه ټول راواخله نو سلیکټ آل فرام ټیبل نوم ورته لیکو چې موږ سره ټیبل نوم std_info دی موږ سره چې په std_info کې هر څه وي هغه ټول راواخله کیوري ولیکل شو دا کیوري ایگزیکیوټ کوو نو راځو لیکو چې SQL او ته وی چې موږ سره دا شي کا ایگزیکیوټ کا نو دلته به موږ سره شي زموږ چې کوم دغه کیوري دا به موږ سره ایگزیکیوټ شي اوس ډیټا فیچ کول دي د ډیټا د فیچ کول لپاره PHP کې موږ سره مختلف فنکشنونه شته بلټ ان تیار موجود فنکشنز دي چې د هغه په واسطه موږ کولای شو په مختلفو طریقو سره ډیټا فیچ کوو په ویب پاڼه کې اوخیو خو تر ټولو ساده او تر ټولو اسانه چې زیات معلوم او لک څه هم دی او تاسو هم ترې کار اخیستلی شئ هغه موږ سره فیچ آل فنکشن دی د فیچ آل فنکشن خوبي دا ده چې دا په یو وار سره چې څونه ډیټا ډیټابیس کې موجود دي هغه ټول راغلي نو ضرورت نشته چې بار بار موږ یو داسې لوپ ولګو چې هغه بار بار زی او ډیټا د ډیټابیس نه راغلي د فیچ آل په واسطه موږ کولی شو په یو وار سره چې څونه ډیټا موجود دي ډیټابیس کې هغه ټول راواخلو فیچ کړو نو دلته موږ سره څو شیانو ضرورت پریوزي لومړی زه راځم تاسو ته ښیم چې فیچ آل فنکشن موږ سره څه کار کوي نو فیچ آل فنکشن موږ سره لومړی به خپل ابجیکټ اخلو SQL دی موږ سره او دلته به وایي چې موږ سره فیچ آل فنکشن کال کا دا فنکشن موږ سره روګانې ریټرن کوي ډیټابیس نه راخلي موږ ته ښیي او موږ ته راکوي خو د ارې په شکل کې دلته موږ سره دوه رقم ارې وي یو موږ سره انډیکس ارې او بل موږ سره اسوسییټیو ارې د په دواړو طریقو سره موږ ته ډیټا راخلي خو کچې تاسو غواړئ چې یوازې په یو طریقه وګورئ نو د هغه لپاره هم موږ حل لرو لومړی راځم زه تاسو ته دغه فنکشن ښیم چې دا اوس فل حل موږ سره ریټرن کوي نو زه دا چیک کوم یو ویریبل کې سٹور کوم د رو په نوم باندې اوس دلته چې هر څه راځي هغه به موږ سره چیرته راځي دلته په دې رو کې به موږ سره موجود وي زه راځم دا رو تاسو ته پرنټ کوم په PHP کې د ارې د پرنټ کولو لپاره موږ سره یو ښه طریقه دا ده چې موږ کولی شو راشو د HTML پری ټیګ والو که تاسو پری ټیګ ویلې وي نو تاسو په دې پوهیږئ چې دا موږ سره څه دی
نو پری ټیګ د دې لخاطر وي چې زموږ کوم سټایلینګ وي هغه خراب نشي څنګه چې موږ سره ارې راځي هماغه چې موږ سره شو شي نو پری ټیګ کې دنه موږ یو فنکشن اخلو موږ سره پرنٹ ار په نوم باندې یو فنکشن دی چې دا د ارې لپاره استعماليږي او ارې کې چې څه ریټرن کیږي هغه موږ ته ښیي نو دلته راځم ورته پاس کوم چې رو سیو او چې کله راشم د خپل فایل ته زه ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره مختلف چې څونه ریکارډز موجود وو هغه ټول دلته شو کیږي موږ سره 15 ریکارډ په ډیټابیس کې موجود دي کچر تاسو وګورئ دغه ارې چې دا په اول ځل چې موږ سره دغه راځي دا ملټي ډایمنشنل ارې ده یو ارې موږ سره دلته شروع ده بل ارې موږ سره دلته شروع ده همدغه ارې کې د نن بیا موږ سره دوه رقم ارې دي چې موږ سره اسوسییټیو ارې ده او بل موږ سره انډیکس ارې ده موږ دواړو نه کار اخیستلی شو خو پی ایچ پی سره چې موږ همیشه کار کوو نو موږ د اسوسییټیو ارې نه کار اخلو ځکه دا مینینګفول دی دلته موږ سره د ټیبل نمونه لیکل کیږي نو موږ کولی شو په اسانۍ سره هغه ډیټا پیچ کړو اوس که چېرته زه احمد زه چې آی ډي نمبر ریټریو کول غواړم نو دلته ورته سټي ډي آی ډي لیکم سټي ډي آی ډي موږ سره چې دی دا د ډیټابیس نوم دی د ټیبل کې د کالم نوم دی موږ سره ګورئ سټي ډي آی ډي دا موږ سره څه شو دا موږ سره د کالم نوم شو د دې کالم په واسطه موږ دا ډیټا چیک او ریټریو کولی شو بل موږ سره سټي ډي نیم دی سټي ډي نیم هم موږ سره د کالم نوم دی دلته تاسو ګورئ سټي ډي نیم په نوم باندې او د دې په واسطه موږ کولی شو هغه ډیټا ریټریو کړو د دې نه علاوه موږ کولی شو انډیکس باندې هم ریټریو کړو 0 مطلب لومړنی کالم 1 مطلب دویمنی کالم 2 مطلب هم دغه څه ورپسې ځي څونه کالمونه چې تاسو سره موجود دي هغه راځي اوس که چېرته تاسو غواړئ چې یوازې اسوسییټیو ارې وګورئ نو د هغه لپاره هم موږ سره یو پارامیټر پاس کیږي چېرته فچ آل فنکشن کې چې هغه ته ویل کیږي پی ډي یو او دلته دا علامه تاسو ورته واچوئ فچ اسوک ورته ولیکئ سیو کې اسوک مطلب اسوسییټیو ارې کله چې سیو کړو راشو ریلوډ باندې کلیک کړو تاسو وګورئ چې کله ریلوډ باندې کلیک کړو نو تاسو وګورئ چې موږ سره کوم انډیکس ارې او هغه ختم شو یوازې موږ سره اسوسییټیو ارې پاتې شو نو اوس موږ کولی شو دغه ډیټا په اسانۍ سره فچ کړو او په خپل ویب پاڼه کې دا وښیو نو دا موږ سره د فچ آل فنکشن دی چې د په واسطه موږ کولی شو ارې فچ کړو دلته موږ سره د بل څه ضرورت هم شته چې هغه ته ویل کیږي د ارې کاونټ نو کله چې موږ ډیټا په ټیبل کې ښودل غواړو یا ویب پیج کې ښودل غواړو موږ یو کنډیشن لګو کنډیشن داسې لګو لومړی موږ ګورو چې آیا ډیټابیس کې کوم ریکارډ شته هم او کنه موږ هسې لګیو کار کوو نو دغه موضوع د چکول لپاره موږ ضرورت دا لرو چې ډیټابیس کې موږ سره څونه ریکارډ وي هغه ټول باید موږ سره کاونټ شي حساب شي چې موږ سره ډیټابیس کې څونه ډیټا موجوده ده نو د هغه لپاره موږ یو فنکشن نه کار اخیستلی چې هغه ته ویل کیږي کاونټ فنکشن کاونټ بلټ ان فنکشن چې هغه موږ سره ارې شماري چې څونه ارې موږ سره موجود دي نو که چېرته زه همدغه فچ آل کې چې کوم ډیټا موږ سره ریټرن کیږي دا زه وشمارم نو د هغه کولی شم د کاونټ فنکشن په واسطه وشمارم دلته راځم یو ویریبل اخلم د ټوټل ریکارډز په نوم باندې او راځم ورته وایم چې ټوټل ریکارډز ما توخه کاونټ فنکشن اخلم په کاونټ فنکشن کې خپل شی کوم ارې پاس کوم ارې موږ سره چیرته موجود ده ارې موږ سره په دې رو کې موجود ده د رو نه رو ته کوم ځای راځي رو ته موږ سره له دې ساحې څخه راځي نو زه دا رو راخلم دې ځای نه کاپي کوم او راځم دلته کاونټ کې چک کوم پیسټ کوم اوس که چېرته زه راشم او تاسو ته ایکو کوم چې شی ایکو کوم ټوټل ریکارډز او زه دا سیف کړم راشم براوزر ته دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ د موږ سره څه شو شپږ ریټرن شو یعنی موږ سره په ډیټابیس کې څونه ریکارډز موجود دي شپږ ریکارډز موجود دي تاسو راشئ ته وګورئ موږ سره څونه ریکارډز موجود دي شپږ وشمارئ 1 2 3 4 5 شپږ نو دلته موږ سره چې کوي کاونټ فنکشن چې دی موږ سره ټوټل ریکارډز ریټرن کوي چې ډیټابیس کې موږ سره څونه ریکارډز موجود دي نو موږ هر څه ترلاسه کړو ارې موږ سره دلته موجود ده یعنی ټوله ډیټا موږ سره دلته موجود ده او ټوټل چې څونه ډیټا ده هغه موږ سره دلته موجود ده نو اوس راځو باقي نور خپل ټول کار کوو چې موږ څنګه کولی شو په ټیبل کې ډیټا وښیو نو کله چې موږ ټیبل کې ډیټا ښیو نو ډیټا به موږ په رو کې ښیو دا ګوره تاسو که دلته راشم نو تاسو به یو رو کې ښیي کنه دا موږ سره یو رو ده دا په دې رقم ته نو دلته به تاسو سره آی ډي نمبر راځي دلته به نوم راځي دلته به اډرس راځي او دلته به تاسو سره ایج راځي نو تاسو به چې کوئ تاسو چې تکراروي هغه به تاسو سره دا رو وي نو دې لپاره به موږ چې چلو لوپ چلو د هغه نه وړاندې به موږ یو کنډیشن چک کوو بیا به موږ لوپ چلو نو زه راځم همدلته د ټي آر نمبر خپل پی ایچ پی کوډ شروع کوم او پی ایچ پی ټیګز اخلم هغه نور څه دلته راځم ورته وایم چې اف کچیرته زما ټوټل ریکارډز زیات شو ل 0 نه صحیح شو که چېرته زما ټوټل ریکارډ ل 0 نه زیات شو نو راځم دلته او دلته ټي آر نه لاندې بیرته خپل پی ایچ پی کوډ شروع کوم او همدغه if کنډیشن دلته زه پیسټ کوم او else ورته لیکم او که چېرته زیات نشو یعنی ډیټا موږ سره 0 نه زیات نشو یعنی ډیټا په ډیټابیس کې موجود نه بیا دلته یو میسج وښایي چې نو ریکارډ فاوند یعنی موږ سره کوم ریکارډ پیدا نشو نو ریکارډ
found موږ سره کوم ریکارډ پیدا نشو خو که چیرته د زیرو نه زیات شو نو مطلب موږ سره ریکارډ شته نور کار به موږ دلته کوو نو دا موږ سره شو د تعداد چک کولو دا نور څه راځو موږ فار ایچ لوپ چلو کله چې موږ ډیټابیس ها ډیټا راخلو د فچ ال په واسطه نو کول شو د فار ایچ په واسطه په ډیره اسانه سره هغه ترلاسه کوو نو که تاسو پی ایچ پی بیسیک ویلې تاسو پوهیږئ چې موږ فار ایچ لوپ څنګه استعمالول شو هغه موږ سره دیسه نو زه راځم لیکم چې فار ایچ او فار ایچ کې ورته چې موږ سره کوم رو د دغه کوم ویلیوز دی هغه راواله او ویلیو کې سٹور کړه صحیح شو او دلته چې کوم باډي شروع کیږي دا مال ته شروع کو او د دې ختم بزه د ټی آر نه ورسته کوم ځکه چې زه همدغه ټی آر چک کوم تکراروم دا ټی آر مونږ تر چیرته راغی دا مونږ سره د لوپ منځ کې راغی نو اوس فل حال مونږ سره څه دی فل حال مونږ سره چې کومه ډیټا موجوده ده هغه مونږ سره په دې ویلیو کې موجود دی نو دلته چک کوم راځم سټوډنټ آی ډی ته او دلته وبخې دا کوم لوپ چې مونږ سٹارټ کړی مونږ ټی ایچ کې سٹارټ کړی او دا مونږ به دلته ټی ډی کې سٹارټ کوو نو زه راځم د لومړنۍ چې کوم مونږ سره پی ایچ پی د دې نه کټ کوم او راځم دلته لاندې ټی آر ته دلته باید مونږ دا واچو او دا دویم چې دا هم دې نه کټ کوم او راځم دا دلته پیسټ کوم او دا باقي اضافي چې مونږ اخیسته د ټیسټینګ لپاره دا دې نه لري کومه بيخي لري کومه چې تاسو کنفیوز نشئ نو فل حال کې دا سیف کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کوم دلته تاسو ګورئ موږ سره ریکارډونه موږ سره ټول راځي خو سیم راغی ولې چې تل موږ لوپ چلول نو موږ سره شپږ ریکارډ او ټول د موږ سره خاني پرنټ شوی خو ډیټا پکې لاندې پرنټ شوی د ډیټا پرنټ کول لپاره موږ چک کوو راځو دلته موږ سره آی ډي شو کیږي نو تر راځم خپل پی ایچ پی کوډ لیکم او ته چې ایکو کا موږ سره ویلیو دا موږ سره اسوسییټیو اره ده نو دلته موږ ورته وایو چې موږ سره ویلیو کې چې موجوده هغه پرنټ کا نو چې به پرنټ کی دلته ورته موږ د کالم نوم لیکو کالم نوم موږ سره چې ده کالم نوم موږ سره std id ده نو زه راځم لیکم چې std id save اوس ګوره چې کله راشم زه دلته پاڼه ریلوډ کړم نو تاسو ګوره چې هغه آیډیا نه موږ سره پرنټ شي 1 2 3 4 5 and 10 دا موږ سره آی ډي نمبر دی اوس که نوم پرنټ کول غواړو نو زه راځم نوم خانې ته ورته لیکم چې پی ایچ پی کوډ سٹارټ کوو او ورته لیکو چې ایکو کولو نه وروسته راځو ویلیو او ویلیو کې چې موږ سره کومه ډیټا موجوده هغه std نیم په نوم دی یعنی std نیم موږ سره کالم دی نو په std کې نیم کالم کې چې څونه ډیټا وي هغه د موږ سره شو شي ریلوډ نو تاسو ګورئ احمد نوید کریم الله محمد ولی جاوید او حمیم د موږ سره ته شو اوس اډرس هم شو کول غواړم نو زه راځم بیا هم دلته خپل پی ایچ پی کوډ شروع کوم او ټایم چې ایکو کماته چې ایکو کماته نه دلته اساوه شو کوشن مارک پاتې ها نو ایکو کوم سره بیا هم ویلیو کې چې موږ سره کوم کالم نوم دی هغه std اډرس دی او اخر کې راځو ایج هم پرنټ کول غواړو نو زه راځم ورته لیکم چې دلته هم سره شو کا ایکو ویلیو او ویلیو کوم سره std ایج پرنټ کا سیف او چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسو ګورئ چې کومه ډیټا موږ سره ډیټابیس کې موجوده هغه ټول دراګه موږ سره شو نمبر 1 آی ډي باندې احمد دی اډرس کابل دی ایج 19 دی دویم آی ډي باندې موږ سره نوید دی اډرس لغمان دی ایج 25 دی او کچې د داشم انسرټ کیوري ته ورته لیکم یو نوې ډیټا کوم د عادل په نوم باندې اډرس ورته کوم لغمان او ایج ورکوم لټرټي ګورئ چې کله دا انسرټ کوم دلته او راشم دلته دا ریفرش کړم نو تاسو ګورئ چې هغه هم دلته موږ سره اډ شو همدا ډول که راشم دلته ورته لیکم چې نبی او اډرس ورکوم لوګر ایج ورکم 40 او راشم انسرټ باندې کلیک کړم راشم دلته ریلوډ کوم نو تاسو ګورئ چې ډیټا دلته موږ سره شو کیږي انسرټ په سمګه ډیټابیس ته لیکو راځي ډیټابیس کې د موږ سره ډیټا سٹور کیږي او دلته بیا موږ بیرته د سلیکټ کیوري په واسطه هغه ډیټا راوښتو په ویب پیج کې موږ وخوده نو دا موږ سره سلیکټ کیوري او د ډیټا فچ کولو چې هغه موږ څنګه کولای شو فچ کو په ویب پاڼه کې وخیو عموما څونه ویب سایټ جوړیږي هغه په همدغه طریقه جوړیږي ډیټا له یوزر څخه حاصل کیږي ډیټابیس سٹور کیږي او ډیټابیس بیرته حاصل کیږي په ویب پاڼه کې خولل کیږي په دې هیله چې پر موضوع پوه شئ اوسه کبي هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز تاسو کولای شئ مله کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان